په یو وړوکي کلي کې یوه کونډه مور د خپلې لور مریم سره اوسېدله. دواړه ډېرې غریبې خو خوشحاله وې. دوی به له ځنګله بوټي راټولول، درمل به یې ترې جوړول او د هماغه نه به یې ژوند چلېده. د کلي خلک هم له دوی سره ښه وو. یوه ورځ مریم کوهي ته د اوبو لپاره ولاړه. چې کله یې بالټي کوهي ته واچوله نو ناڅاپه له کوهي نه یو غټ مار راووت. مریم ډېره وېرېدله، منډه یې کړه او کور ته وتښتېده. له هماغې ورځې وروسته هر چېرته چې مریم تل له هماغه خمار به ورپسې راڅرګندېدو. کله به له بوټو، کله به له کوهي او کله به د شپې خوب کې هم ورته ښکاره کېدو. مریم به په چیغو شوه، خو چې به یې مور کتل هلته به هیڅ نه و. د مریم حالت ورځ په ورځ خرابېدو. هغې به ویل: مورې، دا خوب نه دی، دا خمار رښتیا زما پسې دی. کلیوالو ته چې خبره ورسېده نو هغوی ویل: دا خمار عادي نه دی، دا بلا ده. که موږ مریم دې خمار ته ورنه کړو نو دا به ټول کلی تباه کړي. مور یې ډېر وژړل خو چا یې خبره ونه منله. بالاخره مریم یې په زور خمار ته وسپارله. خمار مریم له کلي واخیسته او ځنګل ته یې بوتله، هلته یې په یوې تیارې کوټې کې وتړله. مریم به ژړل او الله ته به یې دعا کوله: یا الله، ما وژغوره، زما مور یوازې ده. زما مور یوازې ده. د مریم مور ناامیده نه شوه. هغه یو لوی عالم بابا ته ولاړه او ټوله کیسه ورته وکړه. بابا وویل: دا خمار جادوګر دی، خو د الله په کلام به ماتې خوري. بابا د کلي خلک راټول کړل، ټول د کوهي خواته ولاړل. بابا دعاګانې وکړې، منترونه یې ولوستل. ناڅاپه کوهی ولړزېد، اور بل شو، هماغه غټ خمار پکې راښکاره شو. د الله په قدرت خمار په اور کې وسوځېد او ختم شو. وروسته بابا مریم له ځنګله راوسته. مریم ژوندۍ وه خو ډېره کمزورې شوې وه. مور او لور یو بل په ژړا غېږ کې ونیول. کلیوال پوه شول چې دوی لوی ظلم کړی و. هغوی له مور او مریم نه بخښنه وغوښته.